طالبان څنګه ولې په خپل منځ کې سره ونښتل؟ بلخوا ملا هیبت الله چاته ولې غوسه شوی دی؟ ملګرو که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د هیبت الله او مالی وزیر ترمنځ ناندرۍ. هیبت الله د ګمرکونو واکمنان وربللي. تر هغې وروسته چې د طالبانو د نالیدل شوي مشر ملا هیبت الله خونزاده او د هغه د مالی وزیر ملا هدایت الله بدري د ناندریو او بدري د استعفا خبرونه ورکول شول، ملا هیبت الله پرون د مالی وزارت لپاره خپل ګمرکي چارواکي د بدري له موجودیت پرته وربللي او پر عایداتو موضوعات ورسره غږېدلي دي. د طالبانو په یوه خبرپاڼه کې راغلي چې په دې لیدنه کې د مالی وزارت د واکمنانو مشري د وزارت د عوایدو او ګمرکونو لپاره د طالبانو مرستیال ملا محمد ناصر اخوند کوله. سرچینه په عمومي ډول د لیدنې موخه د ګمرکي او عایداتو چارو په اړه خبرې ښودلي او د لیدنې نور جزئیات یې نه دي په ډاګه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ یو شمېر رسنیو د خپلو سرچینو له قوله وویل چې د ملا هیبت الله د مالی وزیر ملا بدري له نوموړي سره د ناندریو له امله استعفا کړې ده. طالبانو د هغه په استعفا خبر رد یا تایید کړی نه دی. ملا بدري د طالبانو د هلمند شورا چې ایران ته وفاداره ګڼل کیږي له مخکښو غړو څخه دی. د یاد شورا بل مهم غړی ملا داود مزمل چې د بلخ لپاره د طالبانو والي و، نږدې 2 اونۍ مخکې په خپل دفتر کې د یو ځانمرګي برید له امله ووژل شو. ویل کیږي چې په وروستیو کې د طالبانو د دې او نورو ډلو ترمنځ د واک پر سخت اختلافات رامنځته شوي او د یو بل د ځپلو او منزوي کولو هڅې کوي.